سلامونه دوستانو. د امریکا د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په نیویارک ایالت کې یو افغان نیولی دی چې مخکې د خپل خور په وړاندې د قصدي وژنې د هڅې او سخت برید په جرم محکوم شوی و. د امریکا د کډوالو چارو چارواکو په وینا دغه کس چې په وحید الله په نوم یادیږي، وحید الله محمدي په نوم یادیږي، په 2008 کال کې د کورنۍ شخړې پر مهال خپل 19 کلنه خور څو ځله پر چاقو وهلې وه. چارواکي وایي چې نوموړی د خپلې خور د جامو او ژوند طرز له امله هغې ته سپکاوی کړی او د هغې د وژلو هڅه یې کړې وه. د نیویارک ایالت یو محکمې وحید الله محمدي د لومړۍ درجې د قصدي وژنې د هڅې او د لومړۍ درجې د برید په جرمونو محکوم کړی دی او هغه ته وایي چې 10 کلونه بند او 15 کاله تعلیقي سزا واوروله. یاد افغان په 2004 کال کې په قانوني ډول د امریکا ته داخل شو، خو یې د یادو جرمونو له امله د قانوني استوګنې حیثیت یې له لاسه ورکړ. د امریکا د کډوالو د ادارې معلومات له مخې په 2012 کال کې د کډوالو یو قاضي د هغې د شړلو حکم صادر کړ. نوموړی له زندان څخه د خلاصون وروسته بیا نیول شوی او دا مهال د امریکا د کډوالو وزارت په توقیف کې دی چې تر هغه به هلته پاتې وي څو د هغې د شړلو حکم عملي شي. نو دوستانو کوشش وکړئ چې دغسې حالاتو څخه ځان وساتئ. دا کوم افغانستان نه دی، دا د افغانستان ولسوالۍ او ولایتې نه دي چې تاسو دلته بدماشي کوئ او خلکو ته ځانونه ښکاره کوي چې ته دا وکړه ته دا وکړه. چې هر څوک دلته 18 کلن شو، خپل هغه مسؤلیت لري، خپل هغه پوهېږي، هغه پوهېږي چې کوم کارونه وکړي. نو ته ضرورت تاسو ته نشته دی چې ته چاته نصیحت وکړي او چاته دغه وکړي. هر څوک دلته آزاد دی، دلته فری سپیچ دی، فریډم دی. هر څوک کولی شي چې هر کار کوي، هر کار چې وکړي خپل مسؤل دی او ځواب دی په دولت ته یا قاضي ته، هر هغه څوک چې هغې نه پوښتنه کوي. نو دغسې حالاتو څخه ځان وساتئ. دغسې حالات چې راپېښېږي د ټولو افغانانو نوم بدېږي، د ټولو افغانانو نوم پې خرابېږي په امریکا کې. نو کوشش وکړئ د دغسې حالاتو څخه به لرې پاتې شي. دغسې ملګري دوستان لري، هغې څخه لرې پاتې شي، هغې څخه لرېوالی او فاصله ایجاد کړئ. دغسې حالات څه معنا لري؟ هېڅ کوم معنا نه لري. نو تاسو ټولو څخه مننه. د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. السلام علیکم.